دا د لوګر ولایت په مرکز پل عالم کې د اطلاعات او کلتور ریاست اړوند عامه کتابتون دی او هره ورځ سلګونه تنه مینوال د مطالعې او څېړنو لپاره ورته راځي. د دې کتابتون مسؤل مدیر وایي چې دلته د بېلابېلو علومو او فنونو شاوخوا 14,000 ټوکه کتابونه شته او مینوالو ته یې هر ډول اسانتیاوې رامنځته کړي دي. در کتابخانه ما بیش از 14,000 جلد کتاب می باشد که در هر بخش بندی شده، عبارت از تاریخ و جغرافیا و حقوق و کامپیوتر و کتاب‌های سیاسی و طبی، بخش علوم دینی، کتاب‌های اسلامی. مراجعین مند از اینا مستفید میشن. بل پلو د کتاب او مطالعې مینوال هم دلته د هر ډول کتابونو او درسي توکو پر شتون خوښ دي او وایي چې هره ورځ له ملګرو سره د مطالعې لپاره راځي او له نورو ځوانانو غواړي څو مطالعه وکړي. زه غواړم چې کله مطالعه وکړم بیا د اطلاعات فرهنګ ریاست ته راځم او خپلې مطالعې ته دوام ورکوم. زما نور ملګري هم دلته ما سره راځي او دا معلومات موږ ته په مکتب کې موږ سره ډېره مرسته کوي. الحمدلله سهولت‌ها بسیار زیاد است. هر کس میتونه کتاب در هر بخش کتاب‌ها فراوان است، میتونه هر کس از این کتاب‌ها مستفید شود. بر جوان‌ها پیام ای است که وقت خود ضایع نکنه، همه روزه به اینجا برشان شرایط مساعد است و کتاب مطالعه کنه. دا ویلو ده چې لوګر کې د اطلاعات او کلتور ریاست د عامه کتابتون ترڅنګ په پوهنتون او ښوونځیو کې هم ورته کتابتونونه شته دي.